بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 22مې سپارې څلورم درس دی او د سبا سورت چې 14مه سوره ده 33 نه تر 450 آیت ورسره ولولئ او د فاطر سورت چې 15مه سوره ده د 5 نه تر 9 آیت ورسره ترجمه سره ولولئ چې بهتره ور باندې پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وجعلنا الأغلال مفهوم دی او ګرځولي دي موږ زنځیرونه فی اعناق په غاړو فهو یخلفه مفهوم دی چې نو هغه عوض یې درکوي. فلا فوت مفهوم دی چې نو هیڅ خلاصې به نه وي. لهم التناوش مفهوم دی چې لپاره د هغوی نیول. وحیل بینهم مفهوم دی چې او پرده به وشي په منځ د هغوی. بأشیاعهم مفهوم دی په امثالو د هغوی مریب مفهوم دی چې اندېښمنونکي. ولا يغرنكم بالله الغرور مفهوم دی چې او ودې نه غولوي تاسې په الله غولونکی. فسوقناه مفهوم دی چې نو روانوو موږ هغه. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده کړئ نو طریقه تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي. نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې 2 ټي وي فاصله به ورکئ ټي وي. نو بیا به سرچ کړئ 2 ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ. زه به تاسو ته رقم دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده. دا هم چې اوکې که 2 ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له فشار ورکړئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب. دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که نو دا ډیر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي. کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلي. تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هره سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه، دا د اول جز اوله سپاره. نو په تاسو مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو پکاري مثلا دویم درس دی، مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11مه سپارې دویم درس دی او د سورۃ التوبه چې 9. نو دا طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.